دې وزارت په تیر کال کې د ښاري پلانسازۍ په برخه کې تقریبا 50 پلانونه طرح کړي او ترتیب کړي او منظور کړي دي چې د هغوی له جملې چې د خوست او پل علم ماسټر پلانونه دي، د لښکرګاه، غزني او اسداباد او میدان ښار حدي پلانونه دي. همدغه راز د لوړ شاولي کوټ او کوز شاولي کوټ ولسوالیو او پورته میوند ولسوالۍ او غورک ولسوالیو د دې تفصیلي پلانونه دي. او له دې سره سره د څو ښارونو لپاره د بېسازۍ پلانونه یې هم طرح او ترتیب کړي او منظور کړي هم دي، عمل ته آماده دي چې اړونده ښاروالانو هغه څوک چې په تطبیق مکلف دي هغوی ته یې ورکړي. له دې نه علاوه لکه ما چې مخکې مو وویل چې ځینې شیانې چې هغه ښاروالهاو ته نه ورکول کېږي، د مثلا د ماسټر پلان د دایرې چې وتلی یو ځای له دې چې په دې تېر کال کې موږ د شمولزي د ګمرک دپاره یو لوی تفصیلي پلان چې هغه ټولو هغه مسایلو ته چې له ګمرک او ترانسپورت او له دغه سره اړوند دي دغه پلان هم ترتیب او طرحه کړ او په دې مخکې ورځو کې به غالبا داسې یو 10 ورځې مخکې به ولو چې موږ د مالیې وزارت د ګمرکاتو معاینیت ته ورکړو او د تطبیق چارې به په دا 20 کال کې او یا په در روان کال کې د هغوی لخوا سرته ورسیږي. د مسکن او ساختمان په برخه کې چې موږ بله مهمه کاري برخه ده، هلته موږ 15 پروژې په مرکز کې او ځینو ولایتونو کې موږ پیل کړي دي چې هغه د ټولو ودانیزې چارې دوام لري. یعنی لکه د ما مخکې وویل چې موږ دا یوه برخه مطلقا پالیسي سازه د پلان جوړوي، خو په دومه برخه کې ځینې هغه څه چې هغه لکه اوس د دولتي ساختمان موضوع ده، دا یو مشخص تطبیق کننده نه لري بل چې په خود هغوی وزارتونه وکړي. نو هغه وزارتونه یوازې د هغه دپاره تدارکاتي چارې مخته بیایي، بودیجه ورته واخله، قرارداد وکړه، د دې چې کومې انجینري چارې دي او کومې د ساختمان او هغه یو په ماهرانه او په مسلکي ډول جوړول دي، دا د موږ د وزارت وظیفه ده. نو په دغه برخه کې دا کې موږ تطبیق هم مخ کوو او د دې هغه پلان هم موږ جوړوو. د دې له جملې چې موږ د کابل د خوشحال خان سیمه کې د قطر هستوګنیزه پروژه ده چې دا تقریبا د تیر جمهوریت په وخت کې د دې قرارداد شوی و، خو بیا هغه قرارداد بیرته ختم شوی و. په هغه وخت کې دا پروژه بیرته درېدلې وله، بیا خو د هغه نه وروسته کرونا راغلې وه او کرونا خو نو لا د دې بانه وه چې دا پروژه ودرېږي. بیا چې کله افغانستان جمهوریت دوره ختمه شوله او هیواد له اشغال نه خلاص و، اسلامي امارت راغی، نو هغه وخت کې مې یو 15 میاشتې دا پروژه ولاړه وه. خو بیا له هغه نه وروسته موږ هغه هڅې وکړې بیرته هغه د الغرافیه یو شرکت ته د قطر د هیواد له هغوی سره موږ بار تماسونه ونیول، هغه بیرته دې ته آماده شو چې کار شروع کړي. بیا یې کار شروع کړو، پروسه کال هم مکمل کار وسو، نیم کال په هغه بل کال کې هم کار شوی و. نو د هغوی اوس هغه اول پاز تقریبا تکمیل شوی ده او دوهم پاز یې د شروع کېدو په حال کې ده چې انشاءالله تعالی در روان یو کال کې به دوهم پاز چارې هم بشپړې شي او د هغه نه وروسته به ګټې اخیستنې ته چمتو شي. په دغو چارو کې یو سوال ملګري شاید ومکړي، خو جواب باید اوس لا ولرو چې ښارسازۍ وزارت صرف د ساختمان چارې مخته بیایي، نور هغسې یو څوک د کومک په شکل لکه یو دولت د دولت سره کار کوي، بیا دغه شهره کې یا مثلا هر شی چې دا په مکمل ډول د افغانستان اسلامي امارت ته تسلیمیږي، مشرتابه ته تسلیمیږي. نور بیا هغوی تصمیم پکې نیسي چې آیا دا اوس چا ته مفت ورکوي، چا باندې یې خرڅوي، هغه تصمیم بیا په هغه وخت کې نیول کېږي. ښارسازي وزارت په دې کې بیا کار نه لري، یعنې د موږ صرف هغه د جوړولو برخه چې جوړ هم کړو، تکمیل هم کړو، نور یې هغوی ته وسپارو، د اسلامي امارت ته مشرتابه ته یې وسپارو. نو د خوشحال خان مینې کار تاسو به لیدلی هم یې، ځکه د لارې په سر باندې د سیلو ته مخامخ دغه یو نیم کال چې کار شروع شوی ده، یو پاز تکمیل شوی ده، په دوم پاز باندې اوس کار شروع کېږي. او بل د کابل په 6مه ناحیه کې د دارالامان په ساحه کې موږ هلته یو بل لوی شهرک شروع کړی. د دې هم ځینې چارې تقریبا په د 95 کې د چین له دولت سره یو قرارداد شوی و، خو بیا د حالاتو بیا په وخت کې د جمهوریت حالات هم ډېر سره خراب و،
نو کارونه یې په هغه وخت درېدلي ول، هغه کار سره درېدلي وو. بیا پر وسخ کال موږ د چین د دولت سره موږ خپل تماس ونیو د سفارت له لارې او په دغه موضوع باندې ورسره وغږېدو، کوششونه مو وکړو. هغوی مثلا اطمینان نه خو ویلې نن شروع کوو سبا شروع کوو، خو بالاخره دغه کار موږ په وسخ کال شروع کړو او ټوله پروژه د 18 میاشتو په دغه کې تکمیل کیږي. دا هم یو پروژه د تقریبا 50 بلاکه لري او 14 اپارتمانه لري او کارونه یې اوس تر نیمایي زیات مخته تللي دي، یعنې د سکلیټ سازي تقریبا تکمیل شوې ده، خو نور چارې پسې روانې دي چې انشاءالله په کم وخت کې به چارې تکمیل شي او موږ به اسلامي امارت مشرتابه ته وسپارو. دریم د کابل ښار د سړکونو شبکه چې د کابل د ښاروالۍ سره په ګډه چارې وي او دا وروستۍ شوې. دا یو لوی معضله وه. د کابل لپاره تقریبا 2 پلانونه مخکې جوړ شوي ولو او دواړه پلانونه خارجانو جوړ کړي وو، جاپان هیواد جوړ کړي وو چې یو ته موږ د ساساکي پلان ویل او یو ته د جایکا په نوم باندې. لومړی د جایکا پلان جوړ شوی وو، په وروسته کې بیا د ساساکي پلان جوړ شوی وو. خو مشکلات دلته دا ولو چې د دغو پلانونو په برخه کې هغه تصور داسې و چې لکه دا 2 پلانه دي، اما حقیقت کې هغه 2 پلانه نه وو. هغه دا یو پلان دی، د بل پلان تفسیر غوندې و. مثلا لکه د جایکا پلان مخکې جوړ شوی او په وروسته کې د ساساکي پلان چې جوړ شوی لکه د هغو پلان تفسیر یې کړی و. خو په دغو ځای کې د موږ چې کوم ظرفیتونه په ښاروالي کې او په ښارسازي کې اکثرو وختونو کې به دغه په ځینو ځایونو کې خطا کېدو او غلطېدو پکې. بیا د موضوع موږ لخوا چې د وزیرانو شورا ته لاړه او هلته موږ له هغوی چې یو کافي وخت وغوښتل، هغوی یو ټیم د دې لپاره وټاکل چې تنها ښارسازي هم نه و پکې، ښارسازي و، ښاروالي و، ابرساني و او د اوبو او د انرژۍ وزارت و. تقریبا 8 وزارتونو ته د موضوع وسپارله چې بالاخره موږ په هغو باندې په حدود د 5 میاشتې 6 میاشتې موږ کار وکړو او هغه ځایونه چې هغه مثلا د اشتباه وړولو او یا پکې خطا کېدل راکړو، نو هغه ځایونه موږ ټول په نښه کړو او بیرته د ریاست الوزرا سره شریک کړو، کابینې ته پیش کړو چې د هغو منظوري راله او تاسې سخت کال وینئ چې په سړکونو کې د کابل ښار کې چې کوم کارونه کېږي او تقریبا څو جا دا کار شروع شو. د هغو لویه وجه دا وه چې مخکې په ټولو ځایو کې نه شروع کېدو، دلته یې دا پلاني مشکل درلود او هغه پلاني مشکل موږ ښاروالي انجنیر صاحبانو په ګډه سره حل کړو او موضوع خلاص شوله. او بل د موږ سخکنۍ چې ډېر موږ ورباندې ستړي او خسته شوو هغه د مهاجرینو موضوع وه. تاسې به یاد دي په وروسته کال تقریبا اکتوبر او نومبر کې د موږ همسایه هیوادونو داسې مهاجرینو ته په یو ډېر ناڅاپي ډول باندې چې یعنې مهاجرینو هېڅ هم د دې امادګي نه درلوده او داسې یو قاطع اعلان یې وکړو چې نور موږ نشو کولی چې تاسې ته دلته په خپل هیواد کې ځای درکړو او خلک له یو ډېر غټ تشویش سره مخامخ شو، میډیا هم ډېره ورباندې وغږېده. خو موږ همزمان هغه وخت کې لاس په کار شو ځکه چې موضوع د وزیرانو شورا ته راله او بالاخره له امیر المؤمنین حفظه الله سره موضوع شریکه شوه. هغوی یو طرزالعمل د مهاجرینو د راستنېدا لپاره جوړ کړو چې هغه طرزالعمل لپاره یې د اجرا لپاره یې د ریاست الوزرا اداري معاونیت ته چې د حنفي صاحب په مشرۍ باندې د هغو ته دنده وسپارله او بیا هغه طرزالعمل سره تقریبا 12 کمیټې په مختلفو چارو کې ورته وظیفه ورکول شوه. له هغه 12 کمیټو چې یوه هم د دایمي اسکان کمیټه وه او د دغې کمیټې هغه مسؤلیت هم د ښارسازۍ وزارت ته ورکول شوی و. نو مخامخ موږ هم خلکو ته هم مهاجرینو ته او هم د افغانستان اسلامي امارت ته موږ هغوی ته د مسؤلیت په حساب باندې د وظیفه موږ په غاړه واخیسته. حال دا چې دا موضوع له سر نه د موږ په پلان کې شامله نه وه ځکه چې داسې پیشبیني شوی کار نه و
د هیوادونو په ناڅاپي ډول دا کار وکړو، خو موږ هم لکه څومره چې د دوی په ناڅاپي ډول کار و، موږ هم لاس په کار سو. په هغو څو میاشتو کې دیني موږ د افغانستان په 90 ولایتونو کې د دې زمینه سازي وکړه چې که مهاجرین راځي د هغوی لپاره د ځمکو ورکول شي، هغوی بیا خپل کور ورباندې آباد کړي. تقریبا په 90 ولایتونو کې 40 ښارګوټي موږ هغه تر مطالعه لاندې ونیول. که څه هم د دغو ښارګوټو اکثره دغه له مهاجرینو وزارت سره په پیش وخت کې وې، اما داسې اوس هلته په ساحه کې تطبیق کېدې. اکثر د هغوی هغه پلانونه چې وو تیپیک شکل یې درلود، په صحیح شکل نه وو جوړ شوي. بیا موږ بار غونډې او سیمو ته خپل انجنیر صاحبان لیږل او بیرته سروې اخیستل او ساحې کتل، موجوده حالت کتل. دغه لوی کار و، دا کار موږ سرته ورسول. او لو موضوع کې دا هم ول چې دغو اکثرو ښارګوټو د ځمکو د انتقال پروسس یو له مهمو پروسو چې ده، دا هم سرته نه ورسېدلي. نو کومو ساحو چې د ځمکو د انتقال مسله وه، امیرالمؤمنین حفظه الله ته موږ پیشنهاد کړ د هغو د انتقال چارې وشوې. په کومو ځایونو کې چې مثلا غصب راغلی و، هغه هم مثلا رسیدګي ورته وسوه او وکتل سو. او په کومو ځایو کې چې ساختماني تخلفات راغلي وو، ځکه له غصب سره دغه شان مرګري کېږي، په هغو ځای کې موږ هغه لارې او چارې تر مطالعه او فکر لاندې ونیولې او د حل په لار باندې موږ ور وکړو. نو په دغه 40 ښارګوټو کې چې په 90 ولایاتو کې قرار لري، موږ د اسکان د دایمي اسکان کمیټه دې ته آماده ده چې که مثلا مهاجرین ورمعرفي کېږي چې هلته هغوی ته مځکه ورکړلی شي او هغوی خپله آبادي او کار پکې شروع کړي. او په 4 نورو ولایتونو کې لکه بامیان او پنجشیر او خوست او غزني ساحې دا مشخص وي او سروې یې اوس هم روانه ده. همدغه راز د ځمکې د انتقال په برخه کې هم دغه کار وسو. بله پروژه د موږ د مسکن په برخه کې چې هغه هم سخت کال موږ افتتاح وکړه، اوس کار روان ده. هغه د 500 کورونو یو پروژه ده په هلمند د نهر سراج ولسوالۍ کې د لشکرګاه له ښار چې تقریبا د 20 کیلومتره په فاصله باندې لري ده. د دغه کار هم د یو شرکت ته د قطریانو کار د موږ د افغانستان شرکتونه کوي ساختماني چارې، خو د فاونډیشن شاته چې کوم ولاړ ده هغه د قطر هیواد یو خصوصي خیریه بنسټ ته هغوی مرسته پکې کوي. نو د هغوی هم هغه د احاطې چارې تکمیل شوي دي او په نورو چارو باندې کار روان ده. کابل ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کمولو په موخه د کابل په 4 برخو کې د چهاراسیاب ولسوالۍ، خاک جبار ولسوالۍ، ویشتالف او ورغندۍ کې د بارونکو موټرو لپاره د ترمینالونو پروژه. دغه پروسه کال موږ ډېرې ستړې پسې تېرې کړې د ترانسپورت وزارت سره په شریکه، ځکه د کابل ښار اوس د بې کچې نفوسو جای ده او بیخي زیات خلک پکې میشت دي. یعنې خپله د پلان له نظره د دغو خلکو میشتېدل دلته نشته، خو شرایطو او حالاتو خلک مجبور کړي دي چې هغه راشي. نو ګڼه ګوڼه ترافیکي د کابل په ښار کې بیخي بې حده زیاته او ممکن ټول له دغه موضوع چې په دې ښار کې اوسېږي او هغه سرجن وټکوي. نو د دغو اخرنی حل موږ په دې کې راوایستل چې د لویو موټرو دپاره باید د ښار نه په بیرون علاقه کې هلته ترمینالونه جوړ شي او هغه په هغو ډېر کې منظم شي چې د ښاري ګڼې ګوڼې په میزان کې ورسره ټیټوالی راشي. نو په هغوی باندې کار روان ده. د دې 2 ځایونو لکه اوس د سنګنوشتې کې ده او په خاک جبار کې ده، دلته یې د ځمکې موضوع هم حل شوې ده. ځمکه تقریبا ترانسپورت وزارت ته انتقال شوې ده. موږ د هغوی په نقشه جوړولو او نورې ساختمان په چارو چې کوم د یو ترمینل سره مناسب یا ورته اړتیا وي او ضرورت یې په هغوی باندې کار روان ده. موږ دا اوس جوړوو، انشاءالله په دغه کال کې شاید هغه تکمیل شي. او دغه هم د 2 نورو ځایونو چې یو استالف کې ده او یو د ارغندۍ ده. په دغو ځایو کې څه مشکل دی، مځکې شته چې ټوله مځکه هلته دولتي په هغو اندازه نه موجودېږي، نو له هغوی سره حتما د استملاک مسایل راځي. هغه بیا نسبتا دراز مدته پروژه ده چې تر څو یو وارې مځکه مکمله د دولت په اختیار یا د ښاروالي په اختیار کې ورکول شي، په هغو کې به بیا په هغه وخت کې کار شروع کېږي. خو د دې 2 ځایو کار سږ کال شروع ده او کار پرې باندې روان ده. بل د ټول هېواد په کچه د ښاري تخلفاتو
تقریبا 3181 مورد موږ ټارګټ کړي دي او هغو ته موږ کوشش کوو چې رسیدګي ورته وکړو ځکه د پلان په برخه کې لکه دا څنګه په کابل کې چې تاسې دلته وینئ چې ډېرې خودسریوي شوي دي په ولایاتو کې هم داسې شوي دي نو موږ هغه تخلفات چې کوم پلاني تخلفات دي موږ هغوی ته رسیدګي کړې ده او ټارګټ کړي هم دي او د حل په برخه کې لکه دا څنګه په کابل کې چې موږ دغه جوړ کړو مشکلات به خامخا پکې خو حل لارې به راووځي په ځینو ځایونو کې به د بېسازي په شکل یو شی ورته جوړ شي یا به د اصلاح دپاره لاره ورته جوړه شي یا به د تعدیل موضوع جوړه شي خو انشاءالله اراده هم دا ده چې دا موضوع موږ سره متحد او راټوله کړو